رب العالمين سوي رابش سورة الضحى کی فأما اليتيم فلا تقهر. یتیم ته به غوسه کېږي نه، یتیم ته به سختې خبرې نه کړي، ولې ځکه چې ډېر لوی نعمت هغه سره نشتی او هغه پلار دی. نو چې پلار چا سره نه وي د هغه سره سختي ډېره مه کوه، رټی مه، دیکه کوی مه. لکه څنګه چې دې صورت کې دا بد صفت ذکر شو، فذلك الذي يدعو اليتيم، هغه ظالم رالېږي یتیم له دیکه ورکوي، یتیم له څوک دیکې ورکوي. الله زورونه ورکړې ده، کلا بل لا تکرمون الیتیم. الله وایي تاسو د یتیم عزت نه کوئ، تاسو د یتیم خیال نه ساتئ، بلکې الله خو د یتیم د مال د حفاظت خبره کړې ده، ولا تقربوا مال اليتیم الا بالتي هي احسن. د یتیم مال ته به نه نږدې کېږي مګر دا که په ښه طریقه نږدې کېږي او هغه له پکې فایده ورکوې، د هغه د فایدې دپاره د هغه مال ته نږدې کېږي، نو بیا هېڅ خبره نه ده. نور د یتیم مال خوراک دا داسې دي لکه د جهنم اور چې رالي او خېټې ته یې ورچي. د هغه سړی دی څوک چې د یتیم خیال ساتي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د باره کوي په صحیح بخاري کې دا حدیث دی، انا وکافل الیتیم کهاتین فی الجنه، او یو روایت کې راځي انا وکافل الیتیم فی الجنة هکذا. څوک چې د یتیم کفالت کوي او زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي موږ به په جنت کې دواړه داسې یو ځای لکه څنګه چې د دوه ګوتې یو ځای دي. ځکه چې د یتیم په کفالت کې ډېر محنت لګي، وخت به ورکې، خرچه به ورکې، نگرانی به یې کې، خیال به یې ساتي. نو دې سړي له الله دومره اوچت مقام ورکو چې د پیغمبر سره په جنت کې ګاونډي کو، بلکې جنت ته راتلو دا یو سبب دی. سورة الدهر کې الله څه وایي؟ د مؤمنانو صفت ذکر کړی، ویطعمون الطعام، او دا مؤمنان ورکوي خوراک علی حبه، سره د دې چې په خپله د خوراک ضرورت او محبت وي ورسره. چا له یې ورکوي؟ ویطعمون الطعام علی حبه مسکینا ویتیما واسیرا. مسکین له ورکوي، غریب له، یتیم له ورکوي، او قیدیانو له ورکوي چې کوم په جیلونو کې بني. په دې دلاسه الله هغوی له جنت ورکړی دی. سبحان الله. یو حدیث کې راځي ډېر ناشنا روایت ته امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی، او دا زموږ ټولو دپاره فایده ده. زړونه نن سبا سخت شوي دي که نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان اردت ان یلین قلبک، که ته دا غواړې چې ستا دا زړه نرم شي نو دوه کارونه کوه، فاطعم المسکین، غریب له خوراک ورکوه، وامسح رأس الیتیم، او د یتیم په سر باندې لاس راکاږه. هسې لاس راکاږه نه دي چې تاسې لاس راکاږه، لاس راکاږه مطلب دی چې د هغه سرپرستي کوه، هغه ځان ته رانږدې کړه. د دې سره د انسان زړه هغه نرمیږي، د زړه دا سختوالی هغه دې دلاسه کمیږي. عبدالله بن عمر رضی الله عنهما مبارک راځي، وایي هغه به د هغه وخته پورې روټۍ نه خوړه چې څو پورې به ورسره په دسترخوان باندې یتیم نه وناست. تپوس به یې کوو څوک یتیم شتي که نشتي. چې یتیم به نه و هغه وخته پورې به ډوډۍ نه خوړه، اواز به یې وکړو ملګرو ته به وایي چاته به وایي لاړ شي یو یتیم راولئ. دی عادت و چې په دسترخوان باندې به لازم ځان سره یتیم کېنو. نو دا صفت په هغو کې کوم بد صفت چې هغه دا دی چې یتیم له دیکه ورکول. موږ به څه چل کوو؟ موږ به د یتیم خیال ساتو، موږ به دیکه نه ورکوو.